د پاکستانی رژیم رسنیزه جګړه جعلی خبرونه او په عمومی افکارو یې اغیز लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस تاسو شی کار وکړه په افغانستان کې هوایي بریدونه مو وکړ د دغو ظالمانو جون یې خراب کا مرته یله هغوی د ازار حق نجات راکا तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 32 किलोमीटर पर मुहित गुडवारा इनक्लेव और अबू ताहिर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तालिबान लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हैं। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका। سلامونه زامین الحق منیم درنو لیدونکو شاید تاسو د رسنیزې جګړې او د جعلي خبرونو له اصطلاحاتو سره آشنا یاستئ. په دې وروستیو کې دغه جګړه لا قوي شوې ده او په ځینو هیوادونو کې ډیر زور اخیستی دی. پاکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان سره په جګړه کې ښکیل دی او دوی کوښښ کوي چې په مختلفو شکلونو باندې دغه جګړې ته زور ورکړي او په ما افکارو باندې یو ډول اغیز پرې باسي. دغه جګړه ډیره زیاته پراخه مخینه لري او په اوس وختونو کې دې جګړې ته ډیرو هیوادونو مخه کړې ده. د دې جګړې یوه موخه دی چې د ولس او د هغه خلکو چې له دغه افکارو څخه اغیزمن کیږي پرې تاثیر پرې باسي او وکولی شي د هغې افکارو ته یوه زاویه ورکړي. د دې جګړې لپاره د پارلمان او د ځینو نورو دولتي ارګانونو څخه ځانګړې بودیجه ورکول کیږي تر څو پورې دوی وکولی شي د دولت هغه پالیسي چې له دولت لخوا ورته ځانګړې شوې ده او دوی ته ورکول کیږي او دوی بیا کوښښ کوي چې هغه پالیسي پر مخ باندې بوزي. په دې جګړه کې جعلي خبرونه ډیر زیات مهم رول لري چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو کې په ټولیزو رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې همداشان په خبري اژانسونو کې دې ته پراخ انعکاس ورکول کیږي او کوښښ دا کیږي چې دغه خبرونو ته یو ډول ترویج ورکول شي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو څو ورځو کې پاکستان پوځي رژیم کوښښ دا کړی چې له دغه رسنیزې جګړې څخه ډیره ګټه واخلي. په تیره بیا په سرحدي سیمو کې چې د ډیورن په فرضي کرښه باندې کوم عملیات شروع شوي دي او د افغان امنیتي ځواکونو له لوري هغه ټولو ته میداني حقایق څرګند دي، خو د پاکستان رسنۍ او میډیا کوښښ دا کوي چې یو ډول جعلي خبرونه نشر کړي او د خلکو افکارو ته تغییر ورکړي او دوی ته داسې یو څه وړاندې کړي چې هغه په حقیقت کې شتون نه لري. دوی همیشه د خپلو رسنیو څخه دا وایي چې موږ تقریبا د افغانستان 32 کیلومتره خاوره نیولې ده، خو حقیقت برعکس دی. ډیرو هغه د میډیا فعالانو یا رسنیز فعالانو چې په د هیواد څخه بهر ژوند کوي هغوی هم په دې اړه باندې خپل عکس العملونه درلودل او داخل د هیواد کې هم ډیری رسنیو دا کوښښ وکړه چې دوی دغه جعلي خبرونه چې د پاکستان پوځي رژیم له لوري په نشر باندې رسیږي هغه ورشي وڅېړي او لیدونکو ته یې هغه حقایق څرګند کړي او خلکو ته یې برملا کړي. په دې لړۍ کې تاسو ته شاید معلومه وي چې څو ورځې وړاندې پاکستاني رژیم دا ادعا کړې وه چې دوی د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ چې په نورستان ولایت کې شتون لري دوی دا نیولې ده، خو وروسته دا څرګنده شوه چې دغه ولسوالۍ د پاکستاني پوځي رژیم له لوري نیول شوي نه دي. حقیقت دا دی چې دغلته لارې چې کومې دغه ولسوالیو ته تیرې شوې وي د واورو او ورښتونو له امله بندې شوې وي چې امنیتي ځواکونو بیا کوښښ دا وکړه چې دغه لارې بیرته د تګ راتګ لپاره خلاصې کړي. تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د دفاع وزارت ځینې منصوبین او د خالد بن ولید قلو اردو ویاند او ورسره ملګري دغه ولسوالیو ته تللي وو او د خلکو په منځ کې ولاړو او هغوی ته یې وینا کړې ده او خلکو ته یې دا ډاډ ورکړی چې دلته هیڅ ستونزه هم موجوده نه ده او امنیتي ځواکونه ډېر په زغرده باندې د خپل هیواد ساتنه کوي او دلته د پاکستاني رژیم هغه ادعاوې او د دوی هغه افواهات چې په خواله رسنیو باندې نشر کړي هغه ټول دروغ دي. ورځو دغه ویډیو کلیپ په ګډه باندې سره ګورو. د برمټال ولسوالۍ غیور ولسه امارت اسلامي منصوبین مسئولین دا ستاسو بچیان دي، دا ستاسو د مین راټوکېدلي. موږ دلته راغلي یو چې د دشمن له طرف نه دا تبلیغات کېدل چې دغه ولسوالۍ سقوط ده، دا خلک مو وژلي دي، دا ساحه موږ نیولې ده. که چېرته تاسو په دې باندې خوشحاله یئ چې دا ولسوالۍ نیولې ده
خو وی وایي چې دا ولسوالۍ رښتیا نیولې، خو تاسو وینئ دا چې امارت اسلامي لګیا دی، تاسو ټول په دې باندې خبر اخلئ، دا بدیل لاره باندې د کار شروع کړی. زمونږ د اردو سکواټورې والي لګیا دی، ولسوال لګیا دی، تر وزارته پورې ټول مشران لګیا دي چې تاسو دپاره دا کم مشکلات دي دا درته حل کړو. دې ته راغلي یو درته دا ستونزه حل شي سره انشاءالله د دې ولس دا بچی دا چې موږ د هغه ځای نه دلته راځو د تاسو دپاره راغلي چې ستاسو دا غږونه خلکو ته ورسو، دا ستاسو شکایت خلکو ته ورسو. دغه ولس کومه ستونزه شته هغه خلکو ته ووایو، کوم چې افواهات دي دروغ دي هغه هم خلکو ته ووایو. درنو لیدونکو تاسې وکتل چې د خالد بن ولید قلو اردو ویاند خپله برګې مټال ولسوالۍ ته تللی، هلته د ولسونو په منځ کې ولاړ دی او هغه افواهات چې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري په نشر باندې رسېدل هغه په کلکه باندې ردوي او په څرګنده باندې دا ښکاري په ولسونو کې چې خلک هم وایي چې دغه ولسوالۍ هیڅکله هم نه ده سقوط شوې او ولسونه او همداشان امنیتي ځواکونه په ګډه باندې په دې ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت او همداشان د دفاع لپاره په زغرده باندې ولاړ دي. یو بله ویډیو چې تر موږ را رسېدلې ده په هغه کې دا څرګندېږي چې د فرضي کرښې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه د ازغن تار په اوږدو کې ځي او د پاکستاني پوځي رژیم پوستې ننګوي او هلته ورته درېږي او هغوی له ویرې څخه نشي کولی چې د خپلو پوستو څخه راوځي. ورځو دغه ویډیو هم سره په ګډه باندې ګورو. دا د پاکستانیانو پوسته ده. اجاغر علا دو تم رالی تاسې کتلی شئ امنیتي ځواکونه په ښکاره باندې په رڼه ورځ باندې ورځي او د فرضي کرښې اخواته د پاکستاني پوځي رژیم هغه پوستې چې هلته موجود دي هغې ته څنګ ته ورځي او هیڅ هم هغوی عکس العمل نشي ښودلی. دا د افغان امنیتي ځواکونو یو زړورتیا ده او دا هم څرګندوي چې دلته هیڅ ستونزه هم موجوده نه ده او هیڅکله هم د پوځي رژیم عساکرو ته یا عسکرو ته دا اجازه نه ده ورکول شي چې د فرضي کرښې د ازغن تار نه دې خواته قدم هم کږدي. پخوا له رسنیو کې چې ځینې تبلیغات د پاکستان د پوځي رژیم له لوري کېدل هغوی بیا دا ویل چې د افغانستان 22 کیلومتره خاوره د دوی په ولکه کې ده او دوی هغه نیولې ده. خو دلته چې تاسې وګورئ په ښکاره باندې پاکستاني پوځي رژیم عسکرو ته ګواښونه کېږي او هغوی ته ویل کېږي چې تاسې سرونه راښکاره کړئ، خو هغوی له ویرې څخه نشي کولی د خپلو پوستو څخه سر راښکاره کړي او دا یو جوت او ښکاره ثبوت دی. همداشان په کونړ ولایت کې هم په ځینو برخو کې چې د فرضي کرښې په اوږدو کې پرتې دي هلته افغان امنیتي ځواکونه ورځي او د ازغن تار د ټولولو چارې پیلوي او هغه ازغن تار ټولوي. لکه چې د رد ظلم عملیات پیل شو د هغې په پیل کې هم په پکتیا ولایت کې دغه چاره ترسره شوې وه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري او دغلته اغزن تار تر ډیره پورې راټول شوی و او ځینې ویډیو کلیپونه هم وایرل شو په خوا له رسنیو باندې او دا یوه تازه پیښه ده چې اوس په کونړ ولایت کې دغه چاره ترسره شوې. ورځو دغه ویډیو هم په ګډه سره ګورو. دا د شولتان دره ده. تاسې کتلی شئ چې افغان امنیتي ځواکونه په رڼا ورځ باندې په روښنایۍ کې ورځي او دغلته د فرضي کرښې په اوږدو کې چې کوم اغزن تار موجود دی هغه پرې کوي او راټولوي یې چې دا د افغان امنیتي ځواکونو یو ډول زړورتیا او همداشان د دوی هغه بریالیتوب په څرګنده باندې ښکاره کوي او پاکستاني پوځي رژیم نشي کولی چې د هغوی مخه ونیسي. تاسې کتلی شئ چې امنیتي ځواکونو همداشان یو ولسي وګړی هم له دوی سره مل دی او کوښښ کوي چې دغه اغزن تار پرې کړي او راټول یې کړي سره. په ځینې ځایونو کې د ځینې برقي وسیلو څخه هم کار اخیستل شوی چې هغه پایپې د اغزن تار پرې کېدلې او بیا راټولېدلې او په موټرو کې په منظم شکل باندې بارېدلې او وړل کېدلې. د دې ترڅنګ یوه بله پیښه چې تېره ورځ رامنځته شوې وه په زابل ولایت کې داسې ویل کېدل چې د پاکستان د ISI یو غړی یا جاسوس دلته د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دی او د سره ځینې پیسې او همداشان ځینې وسایل هم ګیر شوي دي د افغان امنیتي ځواکونو له لوري
او ویل کېږي چې د کوښښ کوو چې د بېوزله کسانو په جامه کې چې هغوی کوښښ کوي له خلکو څخه یو څه مالي مرستې راټولې کړي او په عامه اصطلاح چې د سوالګرو په شکل کې دی راغلی و. کوښښ یې دا کوو چې ځینې معلومات پاکستان ته واستوي. ورځو دغه ویډیو هم سره ګورو په ګډه سره. تاسو کتلی شئ افغان امنیتي ځواکونه له ده څخه راتاو دي او د په منځ کې ناست دی او هغه وسایل چې له ده سره موجود دي او دوی پیدا کړي دي هغه په ویډیو کې په نشر باندې رسیږي. ځینې پیسې هم دي چې داسې ښکاري چې ډېر زیات مقدار پیسې دي او ځینې وسایل هم له دوی سره موجود دي. تېره ورځ موږ یو خبر ترلاسه کړ، هغه پاکستانی پوځي پیلوټ چې د امید روغتون په بمبار کې لاس درلود او امید روغتون یې بمبار کړی و، هغه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. دغه پیلوټ حسین اقبال نومیږي چې د علامه اقبال هوایي ډګر ته پر لاره و، د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی او دا وژل شوی دی. دوی پاکستاني پوځي رژیم وروسته له دې پیښې څخه سیمه تړلې وه او کوښښ یې دا کوو چې د پیښې عاملین ونیسي، خو دوی بریالي شوي نه دي او د پیښې عاملین له سیمې څخه تللي دي. د دې په خوا کې تېره ورځ د اروپا په مختلفو ښارونو کې په لندن، فرانسه، بلجیم کې ځینې افغان کډوال چې هلته اوسیږي یا افغانان چې هلته میشت دي هغوی د پاکستاني پوځي رژیم په وړاندې باندې لاریونونه کړي وو. د هغوی هغه کړنې په افغانستان کې غندلې وې او په پراخ غبرګونونه یې څرګند کړي وو چې ځینې د دغې ویډیوګانې هم په نشر باندې رسېدلي دي او رسنیز شوي دي. ورځو دغه ویډیوګانې هم سره ګورو. When do we want it? When do we want it? When do we want it? Down, down. تاسو کتلی شئ چې په لندن کې دغه لاریونونه ترسره شوي او د پاکستاني پوځي رژیم په ضد باندې شعارونه ورکول شوي او دا هم بلجیم ده چې په بلجیم کې افغان کډوال چې هلته اوسیږي هغوی هم راټول شوي او هغوی هم لاریونونه کړي او د پاکستان پوځي رژیم هغه کړنې په افغانستان کې غندلې وې. دا هغه پیښې وې چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته شوي وي. خو زموږ اصل موضوع دا وه چې په وروستیو کې دغه جعلي خبرونه او افواهات چې د رسنیز جګړې په نوم باندې یادیږي او یا د رسنیو لخوا په نشر باندې رسیږي، وقت هم دا حقیقت لري او که نه موږ چې هغه ثبوتونه له سیمې څخه ترلاسه کوو او د سیمې څخه رسنیز کیږي، راوړل کیږي او دلته په ټولیزو رسنیو کې په نشر باندې رسیږي، هغه بیا نو یو بل څه دي. د کونړ ولایت او همداشان نورستان ولایت د کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ته زموږ ځینې مشهورې رسنۍ هم تللې وي او هلته دغه ټول جریان په خپلو سترګو باندې لیدلی و او هغه انځورونه یې په سیمه کې اخیستي وو چې حقیقت یې درلوده او رسنیو ته یې وړاندې کړ او افغان امنیتي ځواکونه هم سیمې ته ورغلي وو چې د دوی هغه دروغ او هغه کوم افواهات چې دی په رسنیو کې نشري هغه خلکو ته ښکاره کړي چې دغه خبرې ټولې افواهات دي او هیڅوک نشي کولی چې د افغانستان یوه ولش خاوره هم په خپلې ولکه کې راولي. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا الله مو مل شه.